پیله خو دې ورور دا واخله او دا واخله صابر صاحب دا تاسو 2000 فوټه لاندې ډېر ګران ژوند نه دی؟ نو زندگی خو ګرانه ده خو تعلیم موږ نه دی کړی د غربت وخت و اوس به دا مجبوریانې دي اوس پیدا کوو د دې نه بل حل زموږ نشته بس. دا اوس مونږ منیجر صاحب لاندې روان شو. دا موږ لاندې روان شو هغه دویم حالت چې ما ته ووایي هغې نه موږ وخوت اوس موږ لاندې روان شو. اوس به موږ فیس ته رسو د کوله چې کوم ځای کې کویله کټ کېږي هغې کې به رسو. دا اوس موږ په سټون کې روان یو ته وینې دا مین مې په پښه کې کوز کړ دی نه. دا اوس مونږ څو فوټه لاندې راغلو؟ موږ تقریبا 1400 فوټ راغلو او دا 400-500 به نور ځو. دا منیجر صاحب دا اوس مونږ څو فوټه لاندې راغلو؟ 1400 فوټ راغلو 1400 فوټ او 500-600 به نور ځو په کده. مطلب دا دی چې 2000 نه به پاس کېږو. بس 2000 کې به موږ رسو انشاءالله. انشاءالله قدرمنو زمونږ سفر روان دی الحمدلله او تقریبا دا 1500 فوټه مونږ لاندې راغلو او انشاءالله تعالی که الله ته منظور نو خپل چې کوم د دې هغه د ماین ځای دی کوم ځای کې چې دغه کویله روزي دلته به رسو انشاءالله تعالی او نورې خبرې به هلته کوو. قدرمنو ډېر ګران ژوند دی ډېر د سختو ژوند دی ډېر. څنګه لګي لرګي دا لګي وینې ته دا باره دا موږ دا لرګي د مضبوطیا دپاره دا مضبوطیا دپاره لګي که نه موږ ولګو پکې دا ټولې دې ته موږ دروازې وي او په خپله ژبه کې دا دروازې دا موږ لګو ته دا د دې کاڼو دروازې دي دا موږ لرګي نه لګو که نه. دا اوس د کوم چې دا زموږ دا ګاډی دی دا نورم په لاندې روان شو. دا نور په لاندې روان شو. دا اوس ګوره ته دا ټول اوس بره کې دروازې نه وي هغه بلکل سټون کې راغلی او دې کې لږه لږه کچوالی راغلی نو د هغې د سپورټ دپاره موږ دا ریپیرینګ کړی دی د لرګو. دا اوس د لرګو ریپیرینګ دی. دلته بیا منیجر صاحب دا د اکسیجن ستاسو څه سیسټم کړی دی؟ دا اکسیجن چې کوم دی دا موږ بل مین سره میلاوي نو دا اکسیجن موږ هغې نه راځي او کوم ځای کې چې اکسیجن کمزوری وي نو موږ دا پنکې لګول دي د پنکې په ذره باندې رسو خپل هغه هوایي سوری کړو دغه ته نو اوس موږ هغې ته ورسو. ښه دا اوس موږ ویښ ته راورسېدو. ښه دا بلکل ویښ دی. مونږ الحمدلله مونږ دې چې کوم هغه ویښ دی هغې ته رورسېدو. دا قدرمنو بلکل اوس مونږ د دې هغه د ځمکې تل ته رورسېدو 2000 فوټه لاندې او دلته دا ژوند دلته د ژوند حقیقت سړي ته ور معلوم شي. قدرمنو داسې به یو ورځ به زموږ او ستاسو دا سترګې پټې شي او په هغه بدي خوب بوده شو او هغه هم داسې د تیارو ژوند دی داسې د سختو ژوند دی داسې د دنیا نه لرې ژوند دی. یو ځل به دغه بیا خواست کومه چې کوم خلک په دغه پاس دنیا کې غلطې غلطې کوي نو الله د قهر نه ویریږي. دې کې ډېر سخت ژوند دی. زما د دې روریانو چې ما کوم دا ژوند ولیده نو ډېره ګرانه ده. مزید موږ مخکې ځو. دا منیجر صاحب موږ اوس 2000 فوټه لاندې راورسېدو. دا موږ 2000 فوټه لاندې راورسېدو. دې کې زما 4 سنټرې چلیږي په کوله باندې نو په 4 سنټرو کې 3 بل ځای کې دا موږ دې ته زه تابع یم چې دا یو ته چک کې وی ګوري دا ډېر زیات تللی دی تقریبا 300 فوټ تللی دی. دې کې ما لینډ لګولی زه په لینډ باندې دلته بله ګاډۍ د لاس ټیله چلیږي او په هغې باندې زه کولر وباسم دې دغه ته الش روډ ته او په الش باندې دا بره په 2 لچانو باندې خیږي سر ته. زه چې ځو مخکې منیجر صاحب دا اوس قدرمن مونږ پیاده روان شو او دلته لږ غوندې دا هغه چې کوم دی دا دوی چې ورته کومې ته دروازې وایي نو هغې ورکړي دي د لرګو نه او د لاره چې کومه ده د قدرمنو دا ډېر سخت ژوند دی ډېر ګران ژوند دی. دلته د الله پاک قدرتونه چې کوم دي هغه مونږ ته ښکاري. ګوره مونږ 2000 فوټه لاندې راغلو په څومره ګاډیو کې څومره رڼاګانو کې څومره لایټونو کې او الله پاک دا د هغه د قدرتونو دا د الله پاک شان دی چې دا به منیجر صاحب الله پاک مونږ له په مفتو کې راکړي دي که نه. بس دا نظام چلیږي نو که دا نه وی نو بټۍ به پسې شیلې ده ته
کوله نه وی نه بټۍ به پسې شي چلېده، بیا به خښته پسې شي جوړېده، بیا به دغه پسې شي کېده. نو الله پاک موږ دې ته دغه کړي دا لیبر او دا چې دا راشو موږ د مینینګ وکړو، راوباسو، بټۍ ته لاړه شي، بټۍ چې کومه ده خښته جوړه کړي، په خښته باندې بلډینګان جوړ شي، هر څه پې نظام د دنیا روان دی. نظام د دنیا روان دی. منیجر صاحب ستاسو په وساطت سره د دغې دا چې کوم په ښارونو کې په پېښور ښار کې، په اسلام آباد کې، په هر ځای کې په دې غټو غټو بنګلو کې اوسېږي او د خښتو نه یې سل چته بلډینګونه جوړ کړي دي. نو هغه د دې خلکو محنت دی. که دا خلک نو هېڅ به هم نو. دا منیجر صاحب موږ راورسېدو. دا موږ راورسېدو کولې ځای ته موږ راورسېدو. دا کوله ده، وینې ته دا کیمره دې تا ته وښیي، دا کوله ده. دا په دې غره کې دا تقریبا 10 فوټ سیم دی. دا راته وایي منیجر صاحب دلته د اوبو بم دي، اوبه شته پکې؟ اوبه پکې شته. چې اوبه وي نو موږ هغې ته ماشین لګوو، هغه ماشین په ذره باندې بهر وباسو. الله پاک شان دی. په دې اوچو غرونو کې دلته هم اوبه دي؟ بلکل اوبه دي. ځمکې په ګیرای کې، ځمکې هر ځای کې اوبه وي. چې ګیرای ته ته کته ځې که نه نو ځمکې کې خامخا اوبه وي. الله پاک د قدرتونو دې زار شم. مخکې دغه چې کوم ستاسو هغه ماینډ دی، دا ته کولې پیس د خیمه چې کوم ځای کې موږ کوله شروع کړې ده که نه، دا خو موږ پیله راورسېدو. اوس چې موږ کوم ځای کوله شروع کړې ده نو هغه تا ته خیمه راځه. راځئ قدرمنو. د منیجر صاحب اوس هغه کوم ځای کې چې دی هغه پیس شروع کړی دی. ښه، دا پیس دی د موږ دې ته موږ سرچت ویو که نه، دا ما سرچت اخیستی دی، بیا په دې کې سنټري چلېږي. دا پیله ده. ته لږ رادنده شه چې ښه پوره وي. ها، دا اوس کوله ده، دا 10 فوټ سیم دی، دا په پورته تللی ده. وینې ته دې ته موږ دا لرګي لګولي دي، دا ریپیرینګ موږ کړی دی. دا وینې دا ټول دا ریپیرینګ دی. دا کوله ده، دا کوله ده. دا کوله موږ داسې طریقې سره کټ کوو او دا موږ بهر وباسو. بیا په دې کې موږ چاکونه ولګوو. بیا دا کوله چې کوم ده موږ دې کې لانګوال کوو، لانګوال دغه کوي نو بیا موږ په دې کې بیا لانګوال کوو. دا کوله موږ ټوله دې نه وباسو او په دې کې موږ د لرګو چاکونه لګوو. بیا پکې کومې خاورې چې کټ کړو هغه خاورې لګوو. هاوی ځان سره موږ راولو نو زموږ سره هاوی په ویښ کې ټچي. دا 2000 فوټه خو موږ په مین کې راغلو، 300 فوټه په دې سنټر کې راغلو، خو دا د سر صافه هوا موږ دلته را رسولې ده. او دا زه د دوی منیجر یم، سره نور منیجران شته دی. دا چې کوم دی دا چې موږ سره لیبر کوم کارکون وي، مشر وي که نه، نو هغه دا دی ته چې ولاړ دی. دا هغه ټول بیا لیبر نه دنده کار بیا دی اخلي. راشه که نه که ته دلته راشه. ستا خو دې الله دې وبخښه. ستاسو نوم دی یار؟ زما نوم محمد صابر. محمد صابر. محمد صابر جی. ما دا لیبر چې موږ په دې باندې کمیشنین یو 60 روپۍ ټن خورو. بیا د میټ او کوم پیس ټکدار چې دی د هغه د طرفه موږ ذمهواران یو چت کې یا زه ورانېږي یا نور څه مسله راځي د هغې موږ ذمهوار یو. هغه موږ پیږو چې یاره لیبر دې ځای ته ځي دا ځای وران دی، هلته یې موږ نه پرېږدو. اوس ما ته پته ولګی چې دا ځای بره وران دی، زه هغې ته لیبر نه پرېږدم، لیبر ترې وباسم، هغې کې د لرګو چاک ولګوم، بند یې کړم. صابر صاحب دا تاسو 2000 فوټه لاندې ډېر ګران ژوند نه دی؟ نو زندگی خو ګرانه ده، خو تعلیم موږ نه دی کړی، د غربت وخت و. اوس به دا مجبوریانې دي، اوس پیدا کوو، د دې نه بل حل زموږ نشته. اوس دا موږ خپلو بچیانو ته هم ویو چې تعلیم کوئ. حالانکې موږ چې دې کوله کې 60,000 70,000 لاک روپۍ میاشت والو، بچیانو ته ولیږو. هغه په دې نوره هیڅ شي شروع کړي، هغه تعلیم بیا پاتې شي، نو هغه به هم زموږ غوندې خوار شي او موږ هم خوار یو. بچو ته دغه د دې ځمکې د تل نه دغه پیغام ورکومه، ځوانانو ته، هلکانو ته، جینکو ته، د خدای خاطر وکړئ، د خپلو پلارانو د دې د اواز واورئ. دغه ځوانانو ته، دغه زلمي کول ته چې کوم د کومو نه لاره خطا ده، کومه په غلطه لاره، نو زه داسې پلار ته سلام کوم، داسې پلار ته سلام کوم چې هغې ستاسو د سباوون دپاره، ستاسو د ښه سباوون دپاره دې سختو سره مخ دي او په دې قبر کې ستاسو دپاره کار کوي. زه دې ته سلام کوم او تاسو ته دغه خواست کوم چې د دې یو روپۍ ده هغه تاسو په کار راولئ، داسې نه چې سبا تاسو د دې کویلې په دې کان کې لګیا یې او د دغې ستونزو سره مخ یې. مخکې لګیا دي مزدوران؟ مخکې نور مزدوران شته. مخکې ورتلی شو؟ راځئ مخکې لږ غوندې ورڅو که درمنو. ښه منیجر صاحب دا څه دي؟ دا موږ ډیپ ویو، دې نه هم کته کسان کولر وباسي، خو ځای خراب شوی دی نو دا ځای بند کړو. دا پې موږ لیکلي کړي وو چې یاره دا بند کړه، دا نور د چلولو نه دی، دلې موږ بل طریقه باندې بل ځای ورکوو. دا لکه تاسو بند کړه؟ دا موږ بند کړي باندې ما لیکلي کړي دي چې دا بند دی، نو دا بند شو. اوس دې نه لیبر راووته، اوس به دوی له زه بل ځای ورکوم او په بله طریقه باندې به ځي. هلته پیدا کېږي. ښه دا اوس دا یو ځای بند شو دی، الحمدلله
منیجر صاحب شو د دې سره چې دا کوم د دې مزدورانو دا مشر د دې په هر لحاظ سره دا کوشش کوي چې پهله د مزدور د زندګۍ خیال وساتي. چې کوم دی که نه دا موږ اوس دې کې موږ ریپیرینګ کوو دا ځای چې کوم دی لږ ونې خراب شوی دی نو دې کې موږ ریپیرینګ کوو دا به موږ چاک لګو دا به موږ جوړو د دې ځای نه به کولر وباسي. نو زما دا 3 ځایونه د کولې ما تا ته په دې یوه سنټر کې وښو او څلورم ته موږ روان یو راځه. ښه ښه دا دلته دي پکې ریپیرینګ لګیا دی دلته لږ غوندې داسې ماته لون ښکاري ځکه چې اوبه شته که نه اوبه شته او ښه دا اوس دې ځای ته د دې چې هغه کم چې موږ کله ځای مات شي یا څه شي که نه موږ دا چاکونه پکې لګو ته وینې بره بالا چې کوم دا چاکونه دي که نه موږ پکې دا چاکونه ورکړو دا موږ ټول د کولۍ سیم دی او دا سیم دی دا چې ته وینې ګیر چاپېره دا سیم دی. دا چاکونه دلته څنګه را رسوي منیجر صاحب؟ دا موږ په دې ټیله کې دا لرګي موږ ږدو د بره نه هغه تړي د دوی خپله طریقه کار دی هغه راشي دلته بیا دا بله لږ ته خالي شي د هغې نه بیا دې ټیلې ته راشي بیا یې لیبر دلته راورسوي او لیبر چې کوم دی دا ټول د دې ماهران دي نو دا دغه کوي بیا ما سره چې کوم زه د انچارج یم ما سره چې کوم نور ماهران کسان دي نو هغو له زه طریقه وښیم هغه بیا لیبر له ښیي لیبر په هغه طریقه باندې کار کوي زه بیا راځم چیک کوم. که دا دا منګه ډاټ تړل دی دا زما لیبرو ډاټ تړل دی چې دا ډېر مشکل و دا ډېر زیات مشکل ځای دی او دا یې اوس وتاړه نو ځان له اوس خطره روکه شوه اوس په دیو مخکې کار کوي دا کولې مخکې فیس دی دې کې دیو مخکې کار کوي دا منګه ډاټونه دا ټول په لرګو باندې کې تقریبا یو ټرک لرګی راغلی دی. دا منیجر صاحب دا چې اوس کومه ده دا هغه د کویلې اخرنی حد دی او دلته دا په دې شي سره په دې سره تاسو کار کوئ ورونه موږ داسې طریقه کوو دا زمونږ طریقه شوه اوس به دا لاس کې راوالو او بورۍ ته به یې واړو اوس یې دا طریقه سینکه دا طریقه د کولې نه زه اوټ دا سنټر په پخه کې بوزم کوله دا سیډله ده او چې کله دا مخکې لاړ شي زه بیا دې کې موږ بیک واخلم کولې ته وځي کوله راوځي که کولې ځای کې خطره مطره شي نو ما ته دا ځای پوخ وي نو دا اوس په پخه کې روان یم زه په کاڼي کې روان یم که نه دغه به یو ډکۍ په دې طریقه باندې دا ګوڼې دې ټیلې ته ځي دا خاوره هم سر ته وځي دې 2000 فوټه کې بالا مطلب دا چې دې ځای نه تاسو خاوره هم بار وړئ او ورپسې بیا کویله هم بار وړئ او دا هم بهر وړو هیر ور مې الله دې ستاسو مل شي خو دلته خو ډېره سخته نه ده نو خو مجبوریان خو ما ته ته وایي که زموږ مجبوریان دا راته ووایه ورور مې ډوډۍ موډۍ څه پروګرام یې ډوډۍ څنګه خورئ؟ الحمدلله ښه دا شوپړ راځي چای راځي ترکاریانې راځي او اوس به تاسو راسره هم موجود یې چې چای راشي چای به راسره وڅښئ ښه ترکاري هر څه راځي لاسونه پسې وینځو بس روټۍ وخورو څنګه چې بهر زندگی تېرېږي داسې دلته هم زندگی تېرېږي ډوډۍ خورئ کوم ځای کې کوم ځای کې په دغه ځای دا کوم ځای چې دی بس په دغه ځونو چې چای راشي دغلته کښېنو روټۍ چای وکړو بس بیا کار شروع کړو. وای په 5 سټار هوټلو کې د خوراک کوونکو مالکانو په ډېرو غټو غټو هوټلو کې په ډېرو غټو غټو رسټورنټو کې په ډېرو لایټونو کې په ډېرو بلپونو کې په ډېرو رڼاګانو کې ټول هغه خلکو ته مې دا خواست دی چې ژوند ګران دی ګورې حقیقت دی پیسه ګټنه ډېره ګرانه ده زما دا روریان چې کوم دی دا 2000 فوټه د 2000 نه پاس شو د ځمکې په دې تل کې د دې تیارو سره ژوند ګران دی ګورې ښه بیا هم درته یم ژوند ګران دی منیجر صاحب کله داسې حادثه شوې ده شوي دي راته او داسې حادثې پکې هم ډېرې شوي دي بیا څه کوې نو هغه زموږ خپل طریقه کار بیا چې هغه حادثې موږ هغه روکتام کوو هغه ځای نه موږ نه پکې خلک هم لاندې شوی دی موږ بیا هغه راویستلي دي او هغې کې موږ خپل هغه کوشش کوو اول نه موږ دا کوشش کوو چې حادثه ونه شي هغې نه موږ حتی الامکان کوشش کوو چې یاره حادثه ونه شي ځکه دې وجې نه خو موږ دا ډیوټي کوو په دې باندې دا سره نور منیجران دي هغو نه هم ډیوټي اخلو دا ګورو موږ چې دا غر په کوم ځای کې خراب وي هغه موږ جوړو زیاتي په زما سره په دې خپله کمپنۍ کې د الله په رحم باندې په دې 15 کاله کې خو حادثه نه ده شوې او بهر شوي دي نو بهر موږ ځو بیا امداد کوو زموږ دا لیبر چې کوم دي دوی دا کار کوي خو خدای مکه یو ځای کې حادثه وشي دوی خپل مرګلی نه پرېږدي
دوی بیا دا کارونه چوټي کي، دوی بیا د چا نه دیاړي نه غواړي، دوی بیا د چا نه پیسه نه غواړي، دوی ځي او هغه کار کوي، خو هغه خپل سړی چې کوم دی نو هغه پرېږدي نه، خپل لیبر دوی پرېږدي نه، تر هغه پورې تمام دا چې څومره کارونه دي دا بند وي، په دې کې هېڅوک کار نه کوي تر هغه پورې چې څو دوی خپل هغه لاش چې داسې پکې مړ شوی وي هغه یې راوښکې نه وي، او چې کله زخمي شي خدای دې نه کړي زخمي شي نو موږ هغه دستي هسپتال ته رسوو، کپنې منې هغې علاج کوو، پوره علاج پې کوو، او چې څنګه زمونږ خوښه هغه کوم هسپتال زمونږ خوښي په هغه ځای کې موږ له هغه علاج کوي او موږ هغه لګیا وو هغو سره هغه کار کوو دې ځای کې. دا قدرمنو دا ملګري تاسو دې خوا راشئ دې خوا راشئ دا چې کوم زما روریان دلته لګیا دي راشئ الله مو مل شه الله مو مل شه. دلته دا څومره چې دلته دا مزدورکاره دي دا باهمته پښتانه دي، الحمدلله زه په دې باندې ویاړ کوم، په دې باندې فخر کوم. زما د ژوند دا چې کومه ده دا زما د ملک سرمایه ده. او ملګرو الله مو مل شه، زمونږ د دې ټیم د راتلو دلته مقصد هم دغه و چې ستاسو کومې دا ستونزې دي دا دنیا ته وښایو، او کم خلک د عیش عشرت ژوند تیروي، ارامو ژوند تیروي، یعنې ښه په ارام سره ژوند تیروي، نو هغې کم از کم د ژوند دا لاره هم وویني. واپسې کوو د نرور مې الله دې ستاسو مل شي، الله دې ستاسو محافظه شي، او دغه دعا به مو درته چې تر کومې پورې تاسو په دې 2000 فوټه تاسو لاندې لګیا یې نو الله دې ستاسو مل ملګري. که څه ستاسو د طرفه داسې پیغام او کم د نړۍ دا خلک تاسو ته ناست دي، زموږ پاکستانیان ناست دي، ډېرې میندې خویندې درته ناستې دي، که دوی له څه پیغام وي خورې کړئ. با زمونږ دا پیغام وي چې روا زمونږ دا حالات وینئ او د دې نه د خپل زندګۍ نه خو تاسو خوند واغست، خو خپل رب یادوئ او خیر یادوئ، او زندگی زمونږ دا ده. تاسو ویله چې په 300 فوټ کې موږ لاندې کار کوو، په دې کې موږ روټۍ هم خورو، چای هم څکو او مزدوري هم کوو، نو د خپلې زندګۍ نه خو تاسو خوند واغست، خو خپل رب ورسره هم یادوئ، الله تاسو لا ښه په سکون درکړ ده. دغه د رب دا خبره د عبادت دا خبره مې ذهن ته راغله. مونځ څه سیسټم وي؟ یاره مونځ خو په دې ځای کې هېڅ سیسټم نشته. سیسټم کېدی شي که ته هلن کې کای هم که نه نو ته کولی هم شي، خو هلن کې زړه دې نه غواړي چې ته په دې حالات مونځ وکړي. یو ماسپښین مونځ مونږ چې کله ونه کړو نو هغې بیا مونږ چې ماسخوتن مونځ وکړو یا د ماښام مونځ وکړو نو د هغې پسې خپل 4 رکعته دې فرض وکړو، 6 سنت پاتې شي، الله دې راته معافي کوي. الله دې معافي وکړي. زه ستاسو د دې دغه پیغام سره قدرمنو د دې ځای نه واپس رواني کوو او الله دې زمونږ او ستاسو او د دې مل شي. دا قدرمنو الحمدلله ما ته رڼا ښکاره شوه او مونږ چې څومره لاندې تلو نو زموږ هغه سفر د واپسې سفر تقریبا ختمېدو والا دی. څه یو منټ نیم پس مونږ به انشاءالله تعالی د دې تیارو د ژوند نه، د دې سختو د ژوند نه، د دې تکلیفاتو د ژوند نه د رڼا ژوند ته، د روشنیانو ژوند ته دغې ته ورکوزیږو او قدرمنو پاس راورسېدو. دننه تاسو ورسو لیدل منیجر صاحب داسې اخرنی پیغامي دنیا ناسته ده تاسو ته؟ نو اخري پیغام مې دا دی چې ته راغلی زموږ د حالات دې ویل او زه ستاسو د چینل ډېره شکریا ادا کوم چې راغلی زموږ د حالات د دنیا ته وښیئ. او زما دا پیغام دی چې موږ دلته کې د زیات تر په کویلې کې د شانګلې خلک دی او دې درې ته موږ راغلي وو، زموږ په دې کې 15-14 کاله وشو، دلته حالات یو شانتي وو، بیا هغې نه بیا زیات خراب شو، خو زموږ په وجه باندې زموږ د محنت په وجه باندې هغه حالات ښه شو، خلک کاروبار ته راغی، خلک کاروبار کوي. او دا کویله چې کومه ده دې کې یو ماهر د دنیا د پاکستاني یا د بهري هغه دې ما ته وښیي چې زه راغلی ما او ما دلته کې دا کوله معلومه کړه او تاسو په دې باندې مزدوري کوئ، موږ چاره وستي دا موږ په خپل محنت سره معلومه کړه، په خپلې تجربې سره معلومه کړه، په خپلې تجربې سره اوس موږ دا کوله روباسو. او زیات خلک پکې زموږ د شانګلې دی، د دیر دی پکې، د سوات دی پکې، او د هغې سره د موږ د نیمې نه زیات خلک نوکل خلک موږ سره کار کوي چې هغه چوکیدار دی، هغه موږ سره ماشین چلوي، هغه موږ سره لیفټ چلوي، هغه موږ سره چې کوم د ټیکټر چلوي، موږ سره ګاډی چلوي. د دې ځای نه زموږ دا سلسله روانه ده د بټو پورې، بټو نه خښتې وځي، د خښتې چې کومې دي هغې باندې بلډینګان جوړېږي. دا زموږ مشران چې کوم په دې کنډکشنو کې ناست دي دا زموږ هم د دې محنت نتیجه ده.
او موږ سره ډېر کمی کوزی د درې د لیبر سره شته دی. نو زما ستاسو د چینل په واسطت باندې خپل لیبر وزیرانو ته چې شوکت یوسفزی صاحب چې کوم دی هغه زموږ د حلقې نه منتخب شوی دی، هغه لیبر وزیر دی. احمدزی صاحب چې کوم دی نو هغه مدنیاتو وزیر دی. نو چې کوم بهر کم مراعات میلاویږي نو موږ هغو ته دا خواست کوو چې هغې کې موږ سره بھرپور تعاون وکړي او موږ ته هم هغه مراعات میلاو شي. او زه د دې ستاسو د چینل بیا شکریا ادا کوم چې زموږ د اواز تاسو دنیا ته ورسوه. ډېره مننه قدرمنو. دا پیله خو دې ورور دا واخله او دا واخله. زه یو ځل بیا د هغه کوشش کوو چې دغه حقیقت ژوند ته لاړ شو، ځکه د دې ځای دا ژوند دا خو بلکل خوب لیدل دی. زما د شانګلې خلکو ته، د سوات خلکو ته، د دیر خلکو ته، د دیزې خلکو ته دغه مې ورته سلام دی چې په دې دومره سختۍ کې دوی لګیا دي، دې کار کوي. او نه پوهېږم چې دوی کله کور ته ځي نو دوی به خپل بچي پیژني مو که نه. زما دغه یقین دی که دلته چرې د دې بچو کې، د دې رشتهدارانو کې، د دې چمګاونډ کې څوک هم راشي نو په دې حالات کې به یې نه پیژني. قدرمنو، پېښور نیوز همیشه دغه کوشش کړی دی چې تاسو ته د ژوند حقیقي مخ وښیي، هغه تصویر تاسو ته وښیي کوم چې د پښتون حقیقي تصویر دی. او دا زما د پښتنو هغه حقیقي تصویر دی. پښتون قوم محنتکش قوم دی، د سختو تیرولو والا قوم دی. دغه دعا به وي چې الله پاک دې زموږ د دې مرګونو مل شي. او که چېرې زما د خپرونې ته دغه وزیران صاحبان ناست وي نو دوی ته به دغه ګزارش کوو چې زما د دې روریانو د دې چې څومره زیات نه زیات خیال ساتلی شي هغه دې وساتي.